بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزتمندو، نن راځو موږ د خیر سره د MS Word چې کوم دی دا شروع کوو او د MS Word سټارټینګ دی. نو چې هر پروګرام شروع کوو باید چې د هغې د ټولو نه مخکې د هغې پیژندګلو وشي د هغې پروګرام، او هغه پروګرام وپېژنو. د هغې نه مخکې بیا چې کوم دی سبق ویل او د هغې درس ویل لیکچر کول بیا مزه کوي، او مخکې کوم ملګري چې دي او هغې مطالبه کوي نو هغې پې هم بیا پوهېږي. نو راځو مخکې د دې معلومات کوو چې دا MS Word چا جوړ کړی دی او کله یې جوړ کړی دی. نو د MS Word چې کوم دی دوه کسان دي جوړونکي، چې یو دی چارلس سایمن دی او بل ریچارډ بورډ دی. دا دواړه چې کوم دی دا د سافټویر انجینرانو او په مایکروسافټ آفیس چې کومه کمپني ده مایکروسافټ د دا د بیل ګیټ ده، د دې بیل ګیټس په دغه کې وو، او دا دوه انجینرانو دا د دواړو چې کوم دی په کال 1983 په 25 د اکتوبر کې چې کوم دی دا جوړ کړی دی. او که د دې په باره کې بیا څوک ډېر معلومات کول غواړي نو په انټرنیټ باندې سرچ کوي، هغې کې چې کوم دی په ګوګل کې تاسو ته د دې معلومات درکوي. بیا MS Word څه شی دی؟ دا MS Word چې کوم دی دا د مایکروسافټ کمپنۍ یو پروډکشن دی چې د ډاکومنټ دپاره استعمالیږي، کمپوزینګ دپاره، لیټر دپاره، اینډ آفیس ورکینګ دپاره. دا چې کوم دی دې کې عام موږ ډاکومنټس چې کوم دی تیارولی شو، میګزین تیارولی شو، عام کمپوزینګ په دې کې کولی شو، صحیح شو، او لیټر پکې تیارو، همداسې کتابونه هم په دې کې نن سبا خلک لیکي او مخکې ځي. دا ټول مطبوعاتو کارونه چې کوم دي دا په دې آفیس کې کېږي. مختلف انشاءالله مخکې چې ځو د مطبوعاتو کارونه به تاسو وګورئ، ډېر ښایسته او ډېر په ترتیب سره. یوازې دا نه چې دا د آفیس د ورک دپاره استعمالیږي او د دفتري کار دپاره استعمالیږي، نه، بلکې د دې نه ډېرې استفادې خلک کولی شي. بل د دې آفیس اوس راځو موږ ګورو چې دا MS Word چې کوم دی دا موږ ته په یو څو طریقو باندې چې کوم دی دا کولاوي Word پې کولاویږي. د ټولو نه مخکې به راشي سټارټ ته. دا سټارټ چې کوم دی دا ټایپ هیر ټو سرچ چې لیکلی، دلته به ولیکي وین ورډ، صحیح شو. وین ورډ چې ولیکو تا ته به ډایرکټ چې کوم دی دا راواخلي. اینې دا څه شی راواخیستو؟ دا MS Word یې راواخیستو. دویم چې کوم دی دویمه طریقې دا ده چې را بشي دلته سټارټ لا. سټارټ کې چې کوم دی دلته به وګورئ MS Office فولډر، صحیح شو. MS Office فولډر چې کوم ځای کې وو هغې له به لاړ شي او هغه به کلیک کې کولاو کې. دې ځای کې به موږ سره چې کوم دی دغه یي ده MS Word به دې ځای کې دا به چې کوم دی کولاو کې د دې ځای نه دا شو، صحیح شو. دا دویمه طریقه شوه. درېیمه طریقې چې کوم دی د سټارټ ته پین کول دي. دا فایل به راواخلي، دا تیار موږ پین کړی دی مثال، دا به چې کوم دی ان پین کې. دا چې دی ان پین کو واپس لاړې نو را به شي دلته دې ځای کې به وګورئ دا به موږ سره تیار دلته پروتي، او دا به راواخلي مایکروسافټ آفیس نه، صحیح شو. دا به پین کې، دا چې دی پین کو دلته دا به دې ځای ته پین کې، صحیح شو. دا اوپن شو، دا به دلته پین کې. نو دې ځای ته چې د پین کو دا په خپله دلته راځي د سټارټ کې دې ځای کې د ایکسل په شان موږ ته ښیي. ایکسل په شان چې موږ ته وښیي نو دا به رایټ به پې کلیک کې او لاړ به شي پین ټو سټارټ، صحیح شو. نور هم دلته ورکړي ګوره، صحیح شو. پین ټو ټاسک بار، دلته لاندې ټاسک بار کې چې کوم دی ته دا پین کولی شي او دلته هم پین کولی شي، صحیح شو. دا یو په سټارټ کې چې کوم دی دا پین کول دی، یو په ټاسک بار کې. دا څلور طریقې شوې. بل چې کوم دی دلته به راشي اوپن لوکیشن چې کوم دی، اوپن لوکیشن به ووې د دې ځای نه ډایرکټ هم ته دا کولاولی شي، صحیح شو. دا د دې اوپن لوکیشن چې دا دې کلیک کو دا به دلته چې راشي دا ډایرکټ مایکروسافټ آفیس ورډ چې کوم دی دا تا ته ښیي، دا دې ځای نه کولاولی شي. دا چې کوم دی پنځمه طریقه شوه. شپږمه طریقې دا ده چې دلته به CMD ولیکي، دې ځای کې CMD دا چې دی ولیکو دا به کلیک کې دلته په دې باندې چې کلیک وکړو دلته به راشي ولیکي، صحیح شو. وین ورډ سټارټ، صحیح شو. سټارټ START سټارټ وین ورډ WORD انټر باکې، صحیح شو. دا یعنی وین ورډ موږ ته سټارټ کې چې کوم دی دا کولاو شو. دغه CMD کې به دا ورکړي. بل چې کوم دی بله طریقې دا ده موږ سره چې دلته به راشي نوټ پیډ به کولاو کې، NOTE نوټ پیډ هم کولاو کو
نوټ پیډ کې به چې کوم دی مثال ولیکئ دلته سټارټ صحیح شو سپیس وین ورلډ دا چې دی ولیکو را به شي فایل لا فایل کې به دا سیو وي سیو چې دی و دا ګوره دا به ختم کې ایم ایس ورلډ به ولیکئ صحیح شو ایم ایس ورلډ ډاټ بی اے ټي صحیح شو دا چې دی په ډیسکټاپ باندې مثال سیو کوم موږ په ډیسکټاپ هم چې سیو کو دلته به راشي صحیح شو دې نه به واپس وځي دا به هم ختم کې دا موږ سره په ډیسکټاپ سیف دی صحیح شو نه دلته به چې کوم دی دا موږ دغه ورکړی دی دې ځای کې به دا سیویس کې دا کامې اخیستې ده دا موږ دلته ډاټ دی کامې اخیستې ده صحیح شو ډاټ به ورکړي بیا به سیو وي صحیح شو واپس دا ویني دا چې دې باندې کلیک کو ډایرکټ تا سره ورډ کولاوي ګوره ورته اوس دا ورډ کولاو شو ویني نو دا طریقې دي د دې د ایم ایس ورلډ د کولاوېدو صحیح شو انشاءالله په دا طریقې مو خوښې شوي راځو اوس چې کوم دی موږ ګورو د ایم ایس ورلډ انټرفیس چې کوم دی دا په یو څو شیونو باندې په څو برخو باندې مشتمل دی اول د دې ټایټل دی دا ټایټل چې کوم دی دا ډاکومنټ 5 چې دلته لیکل شوی دی ته ټایټل بار وایي صحیح شو دا بره دا ټایټل بار دی را به شو چې تاسو دا ټایټل بار وګورئ دا ټایټل بار شو ټیک شو بیا چې کوم دی موږ دې پسې دویم نمبر دغه دی دا کنټرول بار کیپشن بار چې ورته وایي کیپشن بار دې دا دی دا کیپشن بار دی کنټرول پروګرام چې کنټرولېږي صحیح شو دې ته کیپشن بار ویل کېږي دا کلوز بټن او مینیمایز دا چې پکې دي څلورم چې دریم چې کوم دی موږ سره کویک ایکسس بار دی دا کویک ایکسس بار دی موږ سره صحیح شو چې د دې نه نیو ډاکومنټ هم اخیستل کېږي سیویز او ریډو انډو دا چې کوم دی دواړه په دې کې شته او نورې ډېرې اپشنې په دې کې دي چې هغه په خپل درس کې را روان دي انشاءالله په خپل نمبر سره څلورم دی د دې دا ټیب دا ټیبس دي موږ سره صحیح شو دا ټیبس دي دا وګوره دا فایل هوم انزرټ پیج لیاوټ ریفرنس مینیو ریویو ویو دا موږ سره ټیبس دي ټیب او مینیو کې فرق دا دی چې مینیو کې لیست جوړي مکمل صحیح شو او ټیبس کې چې کوم دی دا ګروپي او دا هر یو ټیب سره دغه ټیب کې چې کوم دی خپل مکمل ریبن پراته وي صحیح شو او هغې ریبن چې کوم دی هغه بیا مشتمل په ډایلاګ باکس باندې صحیح شو نو دا ریبن دی دا وګوره بیا دا مختلف چې کوم دی دا خپل دا ډایلاګ باکس دی دا خپل ډایلاګ باکس دی صحیح شو دا خپل دی نو د هرې ټیب کې چې کوم دی دا مختلف ډایلاګ باکس پراته دي لکه دې ټیب کې موږ سره تقریبا 15 ډایلاګ باکس دي چې کلیپ بورډ دی فانټ دی پیراګراف دی سټایل دی ایډیټینګ دی صحیح شو بیا چې کوم دی موږ سره رولر دی صحیح شو رولر دوه قسمه دی موږ سره یو چې کوم دی داسې پروت دی صحیح شو او دویم چې بل چې کوم دی دا اوږدوالي باندې دی یو هاریزنټل او ورټیکل دا دواړه دي بل موږ سره چې کوم دی سکرول بار دی سکرول بار صحیح شو چې سکرول بار دا دی دا د پیج چې کوم دی ښکته او پورته دا چې کوم دی ټاپ او باټم چې کوم دی دا موږ ته شو کوي او بیا چې کله مثال ته غواړې چې یاره هاریزنټل دی موږ ته شو کړي نو هاریزنټل دپاره به بیا ته استعمالې مثال ګوره دا چې کوم دی دې پیج کې دا موږ دغه کو نو دا دې ځای کې موږ سره دا څه شی خو د هاریزنټل دا هاریزنټل شو موږ سره صحیح شو پروت چې کوم موږ ته ویو پروت سکرول بار دا پروت سکرول بار دی ویني دا صحیح شو به موږ سره دی بل د ډاکومنټس ایریا چې کومه ده دا د ډاکومنټس ایریا ده صحیح شو دا د ډاکومنټس ایریا شو موږ سره بل موږ سره دی کې زوم دی چې دا د زوم بار چې خلک ورته وایي صحیح شو دا زوم دی ویني بل دی موږ سره ویو چې په دې باندې موږ دا پیج کتلی شو مثال ګوره دلته کلیک کې دا ګوره مختلف ویو موږ ته راخلي ټیک شو دا ګوره دا ویو شو دا دې ځای کې موږ ته شو کوي مختلف ویوز دا وګوره د ویوز دا کار کوي چې تا سره دا فایل چې کوم دی دا شو کی بیا موږ سره دی دا کلوز کوم بیا موږ سره دی سټیټس بار صحیح شو سټیټس بار چې کوم دی هغه دا دی چې دې ځای کې موږ سره پیج نمبر ښیي چې دا پیج دومره تاسو دومره پیجونو کې کار کړی 1 اف 1 صحیح شو او بیا ورډز موږ سره ښیي چې دومره ورډز تاسو چې کوم دی لیکل کړي دي ټیک شو دا موږ سره نننی چې کوم لیکچر او د ایم ایس ورلډ چې کوم انټروډکشن او انټرفیس دا امید لرم چې ویډیو مو خوښه شي او انشاءالله دا موږ سره په ډاکومنټ کې هم شته په پی ډي اف کې هم شته او په داسې ټیکسټ ډاکومنټ کې موږ سره شته دا معلومات که د چا په کار انشاءالله ډسکرپشن کې موږ ورکوو زموږ چینل لایک او شیر او کمنټ مه هېروئ چې ستاسو سپورټ انشاءالله موږ سره موږ به کوشش کوو چې ښایسته ښایسته ویډیوګانې تاسو له تیارې کړو او امید لرم چې زموږ ویډیو مو خوښه شي چینل در سره لایک کړئ
او شیر او سبسکرایب کړئ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.